په پاکستان او تورخم کې بیا څنګه ولې حالت خراب شو؟ طالبانو له پاکستان څخه څه وغوښتل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبانو له پاکستان سره د ستونزو په ژر حل ټینګار کړی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له پاکستان سره د رامنځته شوي ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شهرزافیر سره خبرې کړې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې متقي له عبدالرحمن نظاماني سره د تورخم د دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړی دی. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو په ژر حل ټینګار کړی دی. تورخم شاوخوا 10 ورځې تړلی و چې له امله یې افغان او پاکستاني سوداګرو ته تر 2 میلیونو ډالرو تاوان رسېدلی. اخوا په پاکستان په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.